عزتمندو دا د قربانۍ روزي دي. اهمه مسله چې دا نو هغه د قربانۍ ده. د قربانۍ د پاره نن سبا خلک تیاری کوي او څاروي اخلي. د څاروو اغشتو کې احتیاط پکار دی. څاروي داسې واخلو چې زمونږ په سترګې یخې شي، سترګې په خوږې شي چې یاره دا څاروي خشته څاروي، بیمار نه وي، ګوډ شل ني، ړوند ني. چې په یوه سترګه کم څاروي ړوند دی نو په هغه باندې قرباني نه کېږي. دا کم څاروي چې غاښونه نشته، پیدایشي نشته یا دغسې بالکل نشته، په هغه قرباني نه کېږي. یو څاروي دی چې هغه داسې بیمار دی چې هغه کمزوری شوی دی، دومره کمزوری شوی دی چې بالکل دا اډوکي پکې داسې ښکاري، نو په داسې څاروي باندې قرباني نه کېږي. غټه مسله چې پکې پیښیږي د قربانۍ په څاروي کې، نو د هغې خلک شک کوي چې یاره دا غوږ یې کټ دی، دا لکۍ یې کټ شوې ده. بله ورځ زمونږ دلته یو کس، زه بازار کې وم او دقه ټیم ووتم لاړم او زمونږ یو کس دلته چې ته څاروی راوستي وم، زمونږ د کالونۍ کس ما پسې ټیلیفون وکړ، مولوي صاحب څاروی مې راوستی دی. نو زمونږ د کالونۍ خلک خو ډېر نیازبین دي که نه. نو ما ورته ویم زه لرې یم لږ، وایي نه ته راشه که نه ته راشه که ته دا څاروی ما راوستی دا لږ وګوره، دا غوږ یې کټ دی که څه چلو. خو بیا ښه وه دغلته هغه مفتي صاحب و دی پراپټۍ کې ناست دي، مې ده ته وښایه دی به ته ووایي. نو دا مسلې پیښیږي دې ورځو کې. غوږ چې نیم کټ دی او د نیمې نه زیات کټ دی، بس په ده باندې قرباني نه کېږي. لکۍ ده، لکۍ نیمه کټ ده او د نیمې نه زیاته کټ ده، په دې باندې قرباني نه کېږي. بس دا ذهن کې ساتو، دا غوږ که په داسې په پرتو باندې نیم کټ وي او که داسې په اوږدو باندې نیم کټ وي، خو چې نیم کټ شوي دي او د نیم نه زیات کټ شوي دي، په هغه باندې قرباني نه کېږي. بعضې ځناوري د هغه پیدایشي غوږونه نه وي، نو دا څاروي نیمګړی دی، نو په نیمګړي څاروي باندې قرباني نه کېږي. چې پیدایشي د هغه غوږونه نه وي، نو په ده باندې قرباني نه کېږي. چې غوږونه یې مکمل وي، هسې که لږ کټ شوي نو خیر دی، خو که نیم او د نیمې نه زیات وي نو بیا پې قرباني نه کېږي. چې ګوډ وي په خپه باندې او دومره ګوډ وي چې هغه قربانګاه ته نشي تللی، ګرځېدی نشي، نو بیا په هغه باندې قرباني نه کېږي. او که هسې نه لږ ګوډوالی پکې وي نو خیر دی، په هغه باندې قرباني کېږي چې قربانګاه پورې تللی شي. څه بعضې مسلې که ستاسو وینو ما ته ووایه، اوس راته وایه چې یاره دا شکم دی. دا قرباني چا سره کول پکار دی او چا سره نه دی کول پکار. حرام خور سړي سره وایي قرباني مه کوئ، د ټولو قرباني ورسره خرابېږي. زمونږ په دې معاشره کې دوه طبقې مونږ ټارګېټ کړي دي چې دوی سره بالکل قرباني ونه کړي. یو د بینک ملازم او یو مونږ دا غریبانان رئیسار کړي وي نیان صاحبان، دوی سره قرباني مه کوئ. خو د علماء تحقیق دا دی، احتیاط دغه کې دی چې ونه کوې ورسره نو ښه ده، خو قرباني ورسره کېږي. د بینک ملازم دی نو په دې بینک کې یوازې سودي کاروبار نه وي، هغې کې جایز کاروبار هم شته، حلال کاروبار هم پکې شته. نو هغه ته چې کومه تنخواه میلاویږي موږ به پې دا ګمان وکړو چې ده ته د هغه حلالو نه میلاویږي، او که څه ورته د حرامو نه میلاویږي نو څه به ورته د حلالو نه میلاویږي. نو د علماو دا تحقیق دی چې د بینک ملازم سره قرباني کېږي. او یو نیان، مونږ ډېر زور شور سره دا خبره کوو، بینک هغه ملازم مالداري نو هغه سره ډېر څه نه وایو، خو نهي غریب هغه هم راګیر کړي چې د نیانو سره بالکل نه کې، دوی ګیرې خورئ خلکو له او حرام کاروبار یې دې وجې نه ورسره مه کوئ. خو تاسو وګورئ
چې یوازې هغوی ګیرې خو نه خوري ویښته هم سموي که نو بعضې مزدوري حلال هم شته نو چې حلاله مزدوري یې شته نو داسې مونږ ټول یو کم سړی داسې دی چې د هغه مزدورۍ کې څه لږ شانتې خیانت نشته که زه مولی یم نو په جومات کې 3 مونځه کومه نو 2 نه کومه نو آیا دا تنخوا په ما باندې حلاله ده چې مال راکوي دغسې زمانه هم کمی بیشی کېږي د دکاندار نه هم کېږي تاجرانو نه هم کېږي داسې هر سړي نه دا کمی بیشی کېږي نو زمونږ بعضې رزق حلال دی او بعضې حرام دی نو مونږ به قرباني اوس نه کوو نو چا سره به قرباني کوو بیا سودخور سره موز مه کوئ نو دا ټول خلک سود کې مبتلا دي نو اوس په مونږ جومات ته نه راځو موز به نه کوو نو نیان که داسې نه وي چې هغه بالکل نور ویښته نه سموي او ټول حجامتونه کوي نو بیا خو ټیک ته بالکل ټول هر څه حرام دي نو مه کوه ورسره خو نه نیان نور ویښته هم سموي او ګیرې هم خورئ یا وړې کوي دا د ګناه کار دی نو څه حلال هم شته او څه حرام هم شته موږ به پې ښه ګمان وکړو په مسلمان به وایي د خیر ګمان کې چې دا قرباني ما سره کوي دا په هغه حلالو باندې کوي په حرامو باندې که موږ سختۍ را واخلو نو بیا به سختۍ کې دی چې مونږ به نه به دا قرباني پاتې شي حلال خورو پسې به ګرځو نو حلال خواره کوم دي نن سبا نو دا نرمي شریعت کړې ده علماء دا نرمي کړې ده شریعت مونږ سره نرمي کوي مونږ هم نرمي وکړو دی خلک ځان ته رانږدې کړو د بینک ملازم ته ووایو چې ته د بینک دا ملازمت ځان له نور کوشش هم کوه د حلال هم کوشش کوه دا کوه خو د حلالو کوشش هم کوه د حرامو نه مونږ ټول ځان وساتو که څوک رشوت اخلي هغه ته ووایو رشوت نه ځان وسات نو دا هله به کېږي چې مونږ یې ځان ته رانږدې کړو او که مونږ یې ځان نه لرې کړو نو بیا خو بس پاتې شي هغه به همدغه حرام کوي نیان مونږ ځان ته رانږدې کړو دا زمونږ د معاشرې یو حصه ده او په درنه سترګه ورته وګورو قصبګرو ته خلک ډېر په سپک نظر باندې ګوري لوار ترکان نعید دا ټول دا عزتمن خلک دي دا د معاشرې اهم افراد دي مونږ د هغوی ځان ته رانږدې کړو هغوی سره قرباني مو کړو هغوی ته نصیحت مو کو چې یاره دا کاروبار ښه نه دی که مونږ نور کاروبار شروع کړو نو دا به ډېره ښه وي او دا به هله مونږ نصیحت کوو چې دا مونږ ځان ته رانږدې کړو که دا مونږ د ځانه لرې کړو نو بیا خو ونه شوه بیا خو هغه زمونږ نه جدا شو قربانۍ کې احتیاط وکړو بس څاروی چې واخلو ښه څاروی واخلو په نظر باندې مونږ ته ښکاره شي او زمونږ سترګې پرې خوږې شي دا د ابراهیم علیه السلام او دغسې د زمونږ د پیغمبر علیه السلام سنت دي چې دا سنت مونږ ښه طریقې سره ادا کړو نو دا 2 خبرې عزتمندو د دې ډېر اهتمام وکړو یو خو دا 10 ورځې دا د ذوالحجې د میاشتې تقریبا سبا نه شروع کېږي دا د عبادت ورځې دي عبادت پکې لږ ډېر کړو او د قربانۍ څاروي هغه چې اخلو چې بهترین څاروي واخلو ښه څاروي واخلو نیکانو صالحانو خلکو سره قرباني وکړو خو خلکو سره قرباني وکړو او اخلاص ځان کې پیدا کړو چې هر عمل کې اخلاص وي ریاکاري ونه کړو څاروي اخلو او خلکو ته ځان خیمه ګاونډي ته ځان خیمه یا چې دینو رشتہ دارو ته ځان خیم چې په ټولو رشتہ دارو کې زما یو نومي او زما قربان دا نیتونه ختم کو بس دا زه د الله د رضا دپاره کوم چې الله پرې رانه راضي شي ښه قرباني ځکه کوم چې الله پرې رانه راضي شي نو دغه نیت وکړو انشاءالله نیتونه خالص کو بیا هر څه نهي سره هم جایز ده او هر چا سره جایز ده خو که زمونږ نیت خالص شو داسې حرام خواره وي داسې چې د هغوی ټول کاروبار حرام دی ځکه خلکو ته پته لګي په محله کې یو سړی داسې دی چې هغه ټول کاروبار حرام دی د هغه اړو حلاله شته نه ځان ترې وساتو دغسې سړی بالکل د معاشرې نه کډ کړو مونږه چې یاره د هغه ته احساس وشي چې یاره ما سره خلک عبادت هم نه کوي ما په جومات کې هم څوک نه خوښوي ما په حجره کې هم څوک نه خوښوي ما په بازار کې هم څوک نه خوښوي خلک زما نه نفرت کوي دغسې خلکو نه نفرت پکار دی چې هغه ته عبرت حاصل شي نو د هغوی نه نفرت پکار دی او د هغوی د سړي نه نفرت نه خو د هغه چې کوم دا بد عمل دی د هغې نه نفرت وکړو چې ته بالکل ټول ستا کاروبار حرام دی
نو دا ښه خبره ده. د هغه هدیه هم قبوله نه کړو، هغه سره قرباني مو نه کړو، د هغوی نه ځان وساتو. الله دې موږ ټول له د عمل کولو توفیق راکړي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله دې دا څومره مسائل بیان شو، الله دې موږ ټول له د عمل کولو توفیق راکړي. دا لس ورځې دا د عبادت دي، الله دې په موږ باندې په عبادت کې تېرې کړي. الله دې موږ ټول د ګناهونو نه محفوظ وساتي. قربانی دا د الله زموږ نه اخلاص سره ادا کی، دا عبادت دي، دا د ورځو عبادت دي. الله دې په ښه طریقې سره او اخلاص سره زموږ نه ادا کی. الله دې زموږ نیک اعمال قبول او منظور کی. بد اعمال نه دی الله مونږ ټول په امان کې وساتي. صلی الله تعالی. سنت کوي خدای وبخښي.